بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، زه عبدالباسط صالحي په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته پیپال حساب ته د پیسو اضافه کولو طریقه در وښیم. نو که چیرې تاسو غواړئ داسې معلوماتي ویډیوګانې د هر چا نه مخکې وګورئ، زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب او د زنګ بټن هم کېکاږئ او هیله دې نه وي چې ښکلي نظرونه او که چیرې مو ویډیو خوښه شوه ویډیو ضرور لایک کړئ. نو اوس راځو په ګډه سره ګورو چې څنګه کولی شو خپل پیپال حساب ته پیسې اضافه کړو. درنو دوستانو، راځو لومړی د هر څه نه خپل پیپال اپلیکیشن خلاصوو. که چیرې پیپال اپلیکیشن ونه لرو نو موږ یې د ګوګل نه خلاصوو. نو اوس نو راځو په د پروفایل باندې کلیک کوو او په د لاندې د نامه لاندې په د لینک باندې کلیک کوو او البته په دې ځای کې شیر مای پروفایل باندې په دې باندې کلیک کوو. نو دې ځای نه زموږ مطلب دا دی چې د دې لینک واخلو. نو اوس نو راځو کاپي ټو کلیپ بورډ ته په دې باندې کلیک کوو چې د دې پیپال لینک موږ واخلو. دا کولی شو موږ یې په واتس اپ برنامه کې خپل چا نه چې مثال موږ غواړو چې پیسې وغواړو هغې ته یې ورلیږو. کله چې هغه په دې باندې کلیک وکړي داسې یوه صفحه به ورته راخلاصه شي او نو که چیرې هغه نفر پیپال حساب نه لري نو هغه به په کله چې په هغه لینک باندې کلیک وکړه هغه به سیده پلی سټور ته بوځي. زموږ په ملک کې د پیپال حساب یعنې د پیپال اپلیکیشن نشو ډاونلوډولی نو موږ کولی شو د کوم براوسر نه پیپال حساب ډاونلوډ کړو. خو پیپال حساب ته د پیسو اضافه کول اسانه لار دا ده چې د خپل بانکي حساب څخه خپل پیپال وصل کړي، بیا کولی شي د پیپال نه بانکي حساب ته او د بانکي حساب نه پیپال ته په ډېره سادګۍ او اسانۍ سره پیسې ولګي. خو دا چې زموږ په ملک کې د دې امکانات نشته چې خپل پیپال حساب د بانکي حساب سره وصل کړو نو موږ مجبور یو د نورو لارو نه استفاده وکړو. او همدارنګه یو بله لار چې موږ کولی شو خپل پیپال حساب ته پیسې اضافه کړو هغه لومړی د هر څه نه موږ ځو په خپل موبایل کې د پیپال اپلیکیشن خلاصوو. کله چې اپلیکیشن خلاص کړو نو مخکې موږ د پروفایل د لارې نه پیسې درخواست وکړو، په د ریکویسټ باندې کلیک کوو. په دې باندې مو چې کلیک وکړو په دې پاس ځای کې خپل د خوښې شخص یعنې چې چا نه پیسې غواړو هغه پکې سیټوو، یعنې هغه پیدا کوو چې موږ ته پیسې راولېږي. نو دا شخص فکر وکړئ چې دا د موږ پیدا کړو، د دې شخص نه موږ پیسې راغواړو. نو په دې ځای کې لومړی په دې ځای کې د کرنسي انتخابوو چې یعنې موږ ته څه شی راولېږي. موږ د امریکا ډالر انتخاب کړو او په دې ځای کې به هغه د پیسو اندازه ورته ولیکو چې څو روپۍ موږ د هغه شخص نه غواړو. ما اوس 500 وښودی. نو په دې سره موږ کولی شو یو مسیج هم ورته ولیکو چې مثال د څه لپاره یا څنګه پیسې راولېږه. نو په دې اقدام چې کله اوکې کړو نو په دې ځای کې ریکویسټ نه اوس یعنې اوس درخواست ورکړئ. کله چې درخواست ورکړو زموږ درخواست ولېږل شو، یعنې 500 ډالر مو د هغه نفر نه راوغوښتل. نو په دې ځای کې وایي که چیرې تاسو بیل یا کوم شی اخلی د هغې پیس به د تاسو نه وګرځول شي، موږ دې ته وایو چې یعنې ډن د موږ معامله اجرا کړه. درنو دوستانو، دا وه د پیپال حساب ته د پیسو اضافه کولو طریقه. نو که چیرې تاسو غواړئ داسې نورې معلوماتي ویډیوګانې وګورئ دا ویډیو ضرور لایک کړئ، خپل ښکلي نظرونه مو ولیکئ او که چیرې تاسو کوم خاصه موضوع باندې ویډیو غواړئ نو ماته د کومنټ په برخه کې ولیکئ چې زه په همغه موضوع باندې تاسو ته ویډیو جوړه کړم. نو د چینل سبسکرایب، خپلې نظرونه مو هېر نشي. تر بلې ویډیو د الله په امان.